په ایران او پاکستان کې له افغانانو سره روان ناوړه چلند د تیر په پرتله اندېښنې لا زیاتې کړي او له همدې کبله دغه چلند د کډوالۍ او ان د سیاسي اصولو خلاف بلل شوی. تازه په پاکستان کې د افغانستان ډیپلوماټان وایي چې دغلته له افغانانو سره په ناوړه چلند کې ښه والی نه دی او لا هم د پاکستاني ځواکونو لوري نیول کیږي. دوی که څه هم د افغانانو د حقونو خوندیتوب په برخه کې د خپلو هڅو خبر ورکوي، خو زیاتوي چې پاکستان د کډوالۍ اصولو په رڼا کې د افغانانو حقونو خوندیتوب ته ژمن شي. په کراچۍ کې د افغانستان قونسل وایي په نیول کېدونکو کسانو کې ډیری هغه کسان شامل دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. هغه کسان چې قانوني دستاویزات نه لري چې ونیول شي هغه د مرز کېږي د حکومت طرف نه، او اکثر دوی کوشش کوي هغه افغانان چې خپل په رضا باندې د ملک پرېږدي لاړ شي، کوم افغانان چې قانوني دستاویزات نه لري. یعنی تر اوسه پورې داسې ستونزو مشکلات مخامخ نه دي او زموږ هیله دا ده چې باید دغه حالت باقي پاتې شي او مخکني کوم تکلیف دی حالاتو هغه دوباره تکرار ونه شي. په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوهان بیا له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو بد چلن او پر وړاندې زیاتېدونکې ستونزې د اندېښنې وړ بولي او له سرپرست حکومته غواړي چې د خپل مسؤلیت په ادا کولو سره په پاکستان کې میشت افغانان د مذاکراتو له لوري له زوړ خلاص کړي. دلته په پاکستان کې پولیسو ته یو بهانه جوړه شوې او هره ورځ د شپې او ورځې افغان کډوال د پولیسو لوري ځورول کیږي، شکنجه کیږي او حتی محاکمو ته وپېژندل کیږي. چې دا په خپله یو لویه جفا د سره افغان کډوالو سره کیږي. که چیرې دا لړۍ په همدې شان دوام ومومي نو پاکستان کې به یو لوی ناورین رامنځته شي. ځینې نور کارپوهان بیا وایي چې پاکستان او ایران چې یو وخت د افغانانو لپاره پناه ځای بلل کېده، خو په خبره اوس دغه هیوادونه د ناسمو پالیسیو په وسیله دوی لپاره پر ځورونکو هغو بدل شوي. زما پراند باندې ته باید یو ځانګړی کمیسیون وټاکل شي تر څو د افغانانو پوښتنه په ایران کې وکړل شي او پاکستان کې وکړل شي. یو بل کمیسیون د دې لپاره وټاکل شي چې تر څو د دې دلیل را پیدا کړل شي چې افغانان ولې پر دغه لار باندې زړه کوي. زموږ افغان مهاجرین پاکستان کې د څه لپاره دي، ایران کې د څه لپاره دي، څه مجبوریتونه دي. زما پران باندې دغه دوه کمیسیونه باید اسلامي امارت تر نظارت لاندې جوړ شي او د افغانانو د مهاجرینو د مشکلاتو د رسیدګۍ لپاره چټک قدمونه واخلي. کارپوهان باوري دي چې په بهر کې د افغانانو د حقونو تامین د سرپرست حکومت عمده مسؤلیت دی او د خپل ډیپلوماټیک دستګاه له لارې د دواړو هیوادونو له افغانانو سره ښه چلند ته قانع کړي.